د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. 11 میاشتې تېرې شوې، په دې 11 میاشتو کې خامخا د انسان نه ګناه شوي، په عبادت کې کمی شوي، عبادت په صحیح طریقه شوي نه. دا یوه میاشت الله انسان له یو موقع ورکړه چې په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي، سړی الله رضا کړي، او څه کمی شوي کمی پکې پوره شي، توبه وباسي، د الله ذکر او اذکار وشي، تلاوت وشي، تراویح پکې وشي، الله پکې رضا شي. دا هغه 11 میاشتو هغه کمی رب العالمین په دې میاشت کې پوره کړي. الله کله انسان د پاره د جمعې شپه، د عرفې ورځ، د عرفې شپه، د لیلة القدر شپه، دا ټول الله تعالی د انسان د بخنه او د انسان د ثوابونو د پاره موقع پیدا کړي چې که انسان الله ته رجوع کړي نو رب العالمین په دې ورځو کې د نورو په نسبت باندې په دوچندو ثواب ورکوي. د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بختوره او د برکت میاشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان میاشت تیره شي نو فرشتې په جنتونو کې کار شروع کی، کوشش کوي چې جنتونه ډولی کی، نو چې د الله په حکم باندې او بیا فرشتې کم کار کوي، تاسو ته پته ده چې هغه به څونه د انسان د عقل نه دا بار خبرې دي. 11 میاشتې د جنت په زیب او په زینت او په آرایش او په ډول باندې ولګي. 11 میاشتې بوټي پکې زرغون شي، خشته شي، مزیدار شي. نو چې کله د رمضان د میاشت راښکاره شي نو د عرش د الله د عرش د سوري د لاندې نه یو خشته ښکلې مزیداره هوا راوالوځي. هغه هوا د جنت په حورو باندې ورشي، ادونه مزیداره او خوشبوداره چې هغه د جنت حورې ورته خوشحاله شي او هغوی د الله په دربار کې سوال وکړي چې یا الله مونږ لا په دې میاشت کې د دې میاشت د عبادت د برکت نه هغه خاوندان را نصیب کې الله چې زمونږ سترګې په هغې یخې شي او د هغې سترګې په مونږ یخې شي، یعنې مونږ په هغې خوشحاله شو او هغه خاوندان په مونږ باندې خوشحاله شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په هغه لوی میدان کې چې په چا د هر ورځ 50,000 کاله ده او په چا زیات او په چا کم او په لوی تکلیف کې به خلک مبتلی. څوک به د کونډو پورې د خولو نه ډوبي، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې او څوک د دې خولې پورې. هر سړی به په خپله خوله کې ډوب ولاړي. د دنیا د اوبو مثال خدا سره چې دا سطح هواره ساتي، اوبه چې یو ځای کې راشي تر هر ځای پورې د اوبو سطح هوارئ بیږي اوبه، او د آخرت د انسان خوله به انسان پورې ولاړئ چې د انسان نه وبېږي د پورې به د قالب په شان بنده ولاړئ، د ده نه به اخوا ته نه ځي چې میدان ته ترې وبېږي. هر انسان به خپله خوله کې ډوب ولاړي. د چا نه ګوره خوله څونه په سختۍ وځي او خوله هله وځي چې انسان ګرم شي. نو چې خوله د ګرمۍ د وجې نه وځي او هغه ګرمه خوله د انسان نه لکه د جامو د قالب تو وي، د چا د نامه او د چا د مرۍ پورې په تکلیف کې به دا خلک مبتلی. نفسی نفسی اوازونه به کوي، پیغمبران به سفارشونه کوي، هر چا سره به د خپل ځان غم او فکري. دغه وخت کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله د عرش د سوري لاندې به یو قوم ناستی، هغې ته به درستخان غوړېدلي، په هغې به خوراکونه خوري، شربتونه به ورته پراتي، میوې به ورته پرتې وي، یخې هواګانې به پرې لګي او داسې به یو بل سره ګپې شپې لګوي لکه دا مرغۍ چې مازدیګر یو بڼ ته را یو ځای شي او چغار کوي، داسې په خوشحالو به لګوي او خندا خوندې او ګپې شپې به لګوي. لاندې به ورته خلک حیراني چې الله مونږ د ګرمۍ نه مړه شو، په هغې یخ هواګانې لګي، مونږ په نور نیزوار دی، تو رابطو ته مونږ ناست یو ولاړ یو، الله هغوی باندې د ستا د عرش سوری دی، مونږ د تندې او د لوږې مړه شو او هغوی ته د جنت میوې او د جنت خوراکونه او د جنت هغه قسم قسم د لذیذ څیزونه ورته پراته دي. یا الله چې دا څوک دي؟ نبی علیہ السلام فرمایي دا به هغه خلک چې د رمضان په میاشت کې د الله د رضا لپاره روژې نیولې وي.
دومره د برکت شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د روجهدار سړي د خولې خوشبو بدبویي دا د الله په نزد د مشک او د عنبرو د خوشبویۍ نه بهتره ده. څه مطلب؟ سړی چې د قیامت پر ورځ د قبر نه پاسي یا په قبر کې سملی نو که د روجه په دنیا کې نلی په دې قبر کې او د قبر نه چې پاسي د محشر په دې میدان کې به د خولې نه د مشکو د خوشبویۍ نه خشته خوشبویۍ دي. په دنیا کې د روجهدار د دې معدې نه یو بړاس روزي، دا بدبویي د هغه معدې د ناروالي د وجې نه ده. که ته مسواک هم ومږې، مسواک سره خو صرف د غاښونو هغه بدبویي ختمه شي، خو د زړه د دې معدې نه یو بړاس روزي د روجهدار معده ناری، دغه بړاس یو مخصوص بدبویي لري. دا په دنیا کې په انسان د مشک په الله د مشکو د خوشبویۍ نه مزیدار او خشته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصیام جنتون، روجی چې دی دا ډال دی، ډال لکه ډال پخوا به د اوسپنې نه یو طبخې شان جوړ کړی و، کړی به پکې و هغه به ځان ته نیولی و، او چا به د سرمنې نه یو ګاډینۍ غوندې جوړه کړې وه د طبخي برابر، او په هغې کې به یې لاس کې اچولی و. دشمن سره خو به د تورو او د نیزې او د غشو جنګ و، نو هغه ډال به یې د ځان مخې ته نیولی و چې زه بچ شمه. اوس هم دی بعضې پولیس والا سره یو داسې اوږد د اوسپنې یو کښې وي، هغه د جنګ په وخت کې نیولي لاس کې څوک په کاڼي غزار کوي نو په هغې ځان بچ کوي، دې ته ډال وایي. نبی علیہ السلام فرمایي روجې ډال دی، د ګناه نه او د الله د قهر او د غضب نه سړی بچ کوي، خو ما لم یخرقها تر څو چې سړی دا ډال اونشلی. ډال چې وشلیږي نو بیا تا نشي بچ کولی، که دا روجه دې وشلوله نو بیا تا د الله د قهر او د غضب نه نشي بچ کولی. صحابه تپوس کی د الله رسوله پس دا روجه شلیږي؟ وی په دروغ او په غیبت باندې. سړی چې دروغ وی روجه وشلوله، سړی چې غیبت کوي روجه وشلوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم، دروغ او غیبت روجه ماتی. صحابه تپوس کی د الله رسوله روجه ختمه شوه؟ وی نه داسې نه وایم چې روجه بالکل ماته شو ختمه شوه، خو د روجې چې کم برکت او ثواب و هغه په اوبو لو شو. د روجې یو فایده خدا را چې ستا په ذمه د الله یو قرض دی، غاړه به دې خلاصه شي. دویم د روجې خپل ثواب او خپل برکت دی، نو که ته دروغ وی یا غیبت کې نو ټیک د ذمه به دې خلاصی، غاړه به دې خلاصی، قرض دې خلاص شو، خو چې د روجې کم خپل فضیلت دی او خپل برکت دی هغه دې دوړه که برباد دی که. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې هر یو انسان روجه کې یو پیشمنی دی او یو روجه مات دی. چې څوک پیشمنی کوي السحور فیه برکتون، نبی علیہ السلام فرمائی پیشمنی کې برکت تے، وجود مضبوط شي، عبادت ته به تکړه شي. بعضې سړی وي ناولې پاسي، ناولې پیژنې څنګه چې د کټ کې پاسي خوله کې اوبه واچوي او چیوس کې اوبه وده شي، دې ته ناولې وایي. ناولې د مونځ مرتبه د روجې نه زیاته ده ګورې په فرضیت کې، په روجه هم فرض ده او مونځ هم فرض ده، مونځ مرتبه پې زیاته ده. نو مونځ د سم لاس دی هغه دې ونه کوه روجه نیسې، او پیشمنی دې هم پرېښود، دا بدقسمت انسان دی، ډېر زیات بدقسمت انسان. نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل با هلمو الی الغداء المبارک، اے صحابو راشه دې برکتی خوراک لراشه. پیشمنی به ورته یادو. نو پیشمنی خوراک سنت دی، د نبی علیہ السلام طریقه ده، پاسېدل ورله پکار دی، او بهتر طریقه دا د زمارونو چې سړی پاسي او دې اودس وکړي، اودس نه پس پیشمنی وکړي، او بیا ډېره ښکلې موقره تهجد بنده وکړي. 8 رکعته کم از کم، 2 رکعتم کولی شي، 4 کولی شي، 6 کولی شي، 8 رکعته تهجد وکړه. دې نه زیات که څوک کوي هم کولی شي. ښه مزېدار تهجد وکړه، دغه وخت کې د الله ذکر و اذکار وکړه، او د الله په حضور کې د خپلو ګناهونو معافي وغواړه. یا الله وایي زه ډېر ګناهګار یم. واقعي مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو، الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې. دا سوال کوي. او د جهنم نه امان وغواړه، یا الله مال د جهنم نه امان راکې. نبی علیہ السلام فرمایي وی 2 سیزونه وی پر روجه کې 4 سیزونه وغواړئ د الله نه، 4 کارونو کې 4. دا د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی دا 4 کې 2 چې دي، یو د الله ذکر وکړئ، ذکر باندې الله ډېر خوشحالیږي.
او دویم د الله نه بخنه غواړه استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ذکر ډیر بے فضیلت ته حضرت موسی علیہ السلام یو ځل د الله نه تاسو کو یا الله ما ته داسې شی وخایا چې زه په تا ته ډیر زیات در نږدې شم وی الله یاد او ذکر کوا لا اله الا الله د عبادت لایق ما سوا د الله نه بل څوک نشته ذکر کوا وی الله وی دا خو ټول خلق کوي ما ته داسې شی وخایا چې بل څوک نه کوي او صرف زه کوما وی اے موسی کدا ټوله دنیا د ازمکه وواړه اسمانونه دا د تلې په یو چابړي کې واچي او دا ذکر په بل چابړي کې واچي دا ما دا ذکر په درنیږي که ټول خلک یې وایي نو وایي دی که نه اور دې نه بهتر شی بل نشته نو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو خو ذکر کوی د الله لا اله الا الله دا خامخا وایه او دویم استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کچاله دا اوګد نه ورځي سید الاستغفار دیته وی استغفر الله من كل ذنب واتوب الیه او کدام نه درځي صرف استغفر الله وایا استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله د هر ګناه نه ستا په ذات بخنه غواړم ته مې د ګناه نه پاک کې الله حضرت حسن بصری له یو سړی راغی وی ډیر زیات ګناهګار یم وی استغفار وایا بل سړی راغی وی ډیر غریب یم څه دم راته وخایا وی استغفار وایا بل یو سړی راغی وی صاحب نارینه اولاد مې نشته وی استغفار ډیر زیات وایا بل یو سړی راغی وی خلق مې عزت نه کوي وی استغفار وایا بل یو سړی راغی وی صاحب قرضدار یم وی استغفار وایا یو شاګرد ورته وی بل څه دې زده دي که یو ټکی دې زده کړی اوس ډاکټر له خو چې بیمار راشي نو چاله یو دارو ورکوي بل بیمار راشي هغه بل دارو ورکوي بل بیمار راشي هغه بل دارو نو تعالی چې څوک راځي دا یو ټکی ورته ښه استغفار وایا حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی هغه شیخ یم چې الله مونږ ته قرآن کې ښوولی دی او قرآن کې الله په استغفار اوه وعدې کړي دي اوه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا وی که ګناه دې زیاتی او د الله نه بخنه غوښتل غواړي استغفار وای الله به دې وبخي دا یو یرسل السماء علیکم مدرارا فقحتی نو باران نه کیږي استغفار وای الله او بارانو کی ویمددکم باموال وبنین که مال دینی دری شو زامن دینی سلور شو ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا باغون دینی نهرون دینی دا اللہ نا استغفار وی اللہ بیدر کی اور پسے وی مالکم لا ترجون للہ وقارا کسوک دی عزت نہ کئی بی عزت اگر دے پا دنیا کے استغفار وی رب العالمین بدل عزت تر کی نو دا اللہ گناہون اب معاف کے دل زامن شو نہرون شو باغون شو عزت شو بچی شو او یو بل کم یو شو دا اوه وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پہ استغفار کردی دی کہ دا اوه وعدہ بدل رب العالمین در کی بخنق وعدہ استغفار او دویم دا استغفار فیدہ صدا مونږ چې په کم غم کې گیر یو دا غیر پر لوی دم دی لوی دم هر انسان په دې غم کې گیر دی چې الله ستا په قهر او غضب کې را گیر نشم بعضې وخت کې په انسان کې بیماری راشي دا د خدای قهر او غضبي دشمنی راشي د الله قهر او غضبي مقدمه راشي د الله قهر او غضبي روان راشي د الله قهر او غضبي نبی کریم صلی الله قرآن حکیم کې الله فرمایي قرآن کې وې د الله د قهر او د غضب د پاره دوه دم دي دوه وما كان الله يعذبهم وانت فيهم یو د پیغمبر علیہ السلام مبارک وجود د الله رسوله تر سوچ ته په خپل امت کې موجود دي خپل قهر او غضب نه را لېږم یو د نبی علیہ السلام مبارک وجود او دویم څه شی دی وما كان الله معذب څنګه دی وهم يستغفرون تر سوچ دي استغفار وي زما قهر او غضب په نه راځي نو د نبی علیہ السلام مبارک وجود تر سوچ په دنیا کې حیات نو تر هغه پورې خو به الله قهر او غضب ناراضي او کدا غینه پس یو سړی یریږي چې په ما د الله قهر راغی غضب ډېر استغفار ډېر زیات وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا الله قهر او دا الله غضب به ناراضي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روزه کې څو سيزونه خول دو سيزونه یو دا الله ذکر او یو استغفار یاد بمې کبه یاد نه وي دا الله ذکر دویم څه شي استغفار ډېر زیات وای
او دو سیزونه داسې دي چې د هغې نه خواصم خلاصي نشته نو هم پکې کوی نبي علیه السلام فرمایي هغه څه دي یو د اور نه معافي غواړی یو جنت د اور نه معافي او جنت نو څلور سیزونه شو د مارونو یو استغفار یو د الله ذکر یو د الله نه جنت غوښتل یو د اور نه معافي غوښتل بس یا الله د اور نه مې خلاص کې په پښتو کې خیر دی وایا اللهم انی اسألک رضاک والجنه نبی علیہ السلام به وی الله ستا رضا او جنت غواړم واعوذ بک من سخطک والنار او الله ستا د قهر او ستا د جهنم د اور نه پناه غواړم نو خیر دی په پښتو کې وایا یا الله ستا رضا او جنت غواړم یا الله ستا د قهر نه او ستا د اور نه پناه غواړم دا سار او ماښام وایه او ذکر او استغفار لړ زور ورکوي دویم د رمضان د روزې برکت څه دی رونو روزه ماته او روزه ماته چې بیا په خپل روزه ماته بلم روزه ماته ورکا نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې بل روزه ماته ورکا د هغه سړي چې څومره اجر او ثواب کیږي دومره به الله دلم ورکړي چې روزه ماته ورکړي دا هغه به کمیږي نه دا موجه دا بابا کم شي نه دا هغه به کمیږي نه خو دا هغه برابر به الله دلم ورکړي نو صحابه خو غریبانو وی صاحب چا سره روزه ماتي وي دا خو ډېر خلک وي چې هغه به روزه ماتې نه موني وی دا ثواب الله هغه چالم ورکوي چې مسلمان له یو ګوټ پی ورکي که پی په وس کې نه کېږي یو ګوټ اوبې به الله ورکړي دله به الله اجر ورکي یو ګوټ اوبه په دې الله اجر ورکوي نو په رمضان کې زما رونو ایثار وکړئ ایثار څه ته وایي بل مسلمان سره ښه وکړئ ځان پرېږدی بل له ورکړئ په خپله مخری بل له ورکړئ ګاونډي د نار پاتې نشي ګاونډي دی وږي پاتې نشي چې ستا بچي ښه خوراکونه خوري او ستا ګاونډي د ډوډۍ درک نه لګي نو د قیامت پر ورځ به د رب العالمین ګورې تپوس کوي دا د صحابو صفتو یو صحابي فرمایي وی جنګ یرموک کې د نبي علیه السلام سره جهاد لتلی وی زما د تره زوی او د زنکدن وخت دی او زخمي پروت دی وی تږي او ما ته اشاره راکړه چې اوبه راوړه مشک مې د اوبو په منډه منډه راوځغلو او د تره هغه زوی ته مې ور مخکې کړ چې هغه له مې خوله کې اوبه اچولې د هغه سره خوا کې یو بل زخمي و هغه فریاد وکړه او د اوبو ته یې داسې پترس وکتل تږي او د زنکدن د تندې نه دې مله وساتي وی زما د تره زوی ما ته اشاره راکړه چې ما پرې راغلی اوسه وی هغه زخمي له مې په منډه اوبه وځغلولې وی چې هلته مې وځغلولې د هغه سره خوا کې بل زخمي دی هغه دې اوبو ته داسې پترس وکتل هم غریب تږی و وی هغه دویم زخمي ما له اشاره راکړه چې ما پرېږده هغه له اوبو رسوه وی هغه دریم زخمي له مې یوړی وی د هغه خوا کې بل زخمي پروت دی هغه دې اوبو ته فریاد وکړه آه یې وکړه ورته یې وکتل تږی و وی هغه دریم زخمي اشاره راکړه چې هغه له ورسوه وی چې هغه له مې یوړی هغه نه ساه ختلې وه واپس مې هغه دریم زخمي له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه واپس مې هغه دویم له راوړې د هغه نه هم ساه ختلې وه د تره هغه زوی له چې مې راورسولې د هغه نه هم ساه ختلې وه دې ته صحابه وایي د مرګ په وخت کې د زنکدن تنده برداشت کوي خو د ما دې بل زخمي ملګري له اوبه یوسه خیر دی زه به را تنده برداشت کم او نن موږ څه کوو زما رونو ډېر خلک زه خو قسم دې رښتیا درته وایم دا مالدار خلک که دا مالدار خلک خپل زکات او خپل صدقه او خپل خیرات په خپل ګاونډ او محله کې غریب له ورکړي په مخ د ځمکه به غریب پاتې نشي بغض او حسد به پاتې نشي یو بل سره خلک ولې بغض کوي وی دا مالدار دی او زه غریب یم زما نشته او د شته که یو بل سره ښېګړې شروع شوې بغض او حسد به ختم شي غلا غلطۍ به ختم شي خوشحاله او د سکون زندگی به راشي او بیا په رمضان کې حضرت عایشې صدیقې رضی الله عنها له چا پیسې را لېږلې وې هغه فورا هغه ویندې ته وایي تقسیم کا شابه خیرات کوه تقسیم یې کړې مازدیګر شو ټول اخلاص یې کړې یو روپۍ هم پرې نه ښوده چې ماښام شو روژه وه د عایشې صدیقې خادمې ته وایي وی روژه ماتې راوړه وی څه راوړم وی څه نشته وی نه وی ګوره به زرګونو روپۍ دله رالې او ټوله دې خیرات کړې نو یو روپۍ به دې پرېښې وه نو اوس به مې تالم روژه ماتې راوړې ما به هم ډوډۍ خوړلې وه که نو یو دې هم تې پرې نه ښوده نو عایشې صدیقې ورته وی چې اوس راته وی نو وختي به دې راته یاده کړې وه که وختي به دې راته یاده کړې وه یو روپۍ به هم دې پرېښې وه یعنې دومره سخاوت و په هغوی کې چې ځان ته هېر دی چې بېګاله به څه خورمه خو چې څه وله رالل ټولې خیرات کړل السخي قریب من الله سخي الله ته نږدې دی بعید من النار
د اور نه لرې دی سخی. او البخیل بخیل څه شی دی؟ بعید من الله، د الله نه لرې دی. قریب من النار، اور ته نږدې دی. نو سخاوت ښه شی دی. او بیا په روژه کې چې ګورې سخاوت پرې نه دی، روژه کې ایثار وکا، قربانی ورکا، ګاونډي له ډوډۍ ورکا، روژه ماتې ورکا، جماعت ته کجورې راوباسه، بل مسلمان له ورکا. دا د دواړو جهانو د مبارک سردار وینا ده. بل غیبت مکوه، غیبت دینه به ځان ساتې په روژه کې. او دروغ به بالکل نه وی. ما وی چې په غیبت او په دروغ د روژې برکت لاړ ختم شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي خو معجزې وي، مونږ ته خو پته نه لګي. دوه ښځې لګیا وې غیبت یې کو، دوه ښځې. نبی علیہ السلام مبارک ولا لوښې ولېږه، لوښې پی ولا ولېږل، اوبې ولا ولېږلې دواړو له. پې د یوې لم د اوبه ورکه او د بلې لم د اوبه ورکه چې د اوبه وڅکي. ګوره نبي علیہ السلام څونه د حکمت خاوند، خدای معجزه ده. او بیا ورته دا لوښي ونیسه، الټی ورځي وی په دې لوښي کې الټی وکړې، په دې لوښي کې الټی وکړې. هغې یوې زنانه م هغه د لوښي نه اوبه وڅکلې او بلې زنانه م د هغه لوښي نه اوبه وڅکلې. خو چې تېرې کړې وې الټی راغلې، څپه اوبه وې نبي علیہ السلام ورلېږلې وې، وی الټی راغلې، وی دې کې الټی وکړې. یوې زنانه م په هغه کاسه کې الټی وکړه او بلې م په هغه کاسه کې الټی وکړې او په الټو کې وینه او د غوښې قطرې راوغورځولې، وینه ترې راوغورځېده او د غوښې قطرې. صحابه وی د الله رسوله داسې دي، تاسو خو له اوبو لېږلې، نو چې اوبې وڅکلې نو چې الټی کولې خو هغه اوبه به الټی کړې وې. دا وینه او د غوښې دا قطرې پکې ولې راغلې؟ وی دا د مسلمان غیبت دی دواړو کړی. او چې څوک د مسلمان غیبت کوي د هغه غوښې خوري، دا هغه غوښې وې او دا هغه وینه وه چې د دوی معدې ته تلې وه او زما د اوبو د برکته ترې واپس راووتله. یو صحابي د بل چا غیبت کو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پې ورغی، وی ستا شونډو پورې د مسلمان غوښه وینم، غوښه او د مسلمان د غوښې بدبویي وینم. وی صاحب ما خو د څاروي غوښه نه ده خوړلې، نو د مسلمان او د انسان غوښه کم ده چې تاسو وینئ. وی غیبت دې د بل مسلمان کړی دی. اوس نبی علیہ السلام د کشف خاوند و، هغه ته پته لګېده او موږ ته پته نه لګي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. ای غیبتي، دا دې خوښه ده چې د مسلمان رور غوښه وخورې؟ دا دې خوښه ده؟ غیبت چې کوې د مسلمان غوښې به خورې. او دروغ څونه ګناه ده. بعضې وخت کې موږ ته دروغ اړو څه ګناه نه ښکاري. دروغ به بالکل نه وی، نه د دنیا دپاره او نه د دین دپاره. نبی علیہ السلام فرمایي یو سړی چې یو ځل دروغ ووایي الله ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي بیا ورته معافي وکړي، بیا دروغ ووایي چې د دروغو عادتمن شي، الله سره یو رجسټر پروت دی، فرشتو ته حکم وکړي د دې فلانکي سړي نوم د دروغجنو په دې رجسټر کې ولیکه. نو چې بیا د فرشتو د الله په نزد د دغې سړي خبرې کېږي چې نوم یې علي فلانکي دروغجن، الله نوم علي فلانکي دروغجن، فرشتې نوم علي فلانکي دروغجن. او چې یو سړی رښتیا وایي او بیا بیا رښتیا وایي، الله فرشتو ته حکم وکړي د دې سړي نوم د رښتونو په رجسټر کې ولیکه. نو که الله نوم علي وي فلانکي رښتونی، که فرشتې نوم اخلي فلانکي رښتونی، نو رښتیا وایه، دروغ مه وایه. په دروغو خو به ته مسلمان خوشحاله کې، خو لوی الله به پې خفه کې. او غیبت باندې میدان ګرم کې، مجلس به ګرم کې، لوی الله به پې خفه کې. نو په روژه کې خو خامخا د دروغو او د عظیم ګناه ده، خو د دروغو او د غیبت نه د مارونو بالکل ځان وساتئ. تسبیح لاس کې پیدا کې، ذکر کوئ، د الله تلاوت کوئ د قرآن شریف، او د غیبت نه او د دروغو نه ځان وساتئ. په دې به لوی الله خوشحاله کې او شیطان به خفه کې، او د روژې ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به ومونئ. یو بل حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم، د روژې وی دومره فضیلت ته چې په روژه کې د نفل عبادت کو دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د فرض عبادت کړي. ګوره د فرض اجر ډېر زیات دی. او که په روژه کې د فرض عبادت وکړه دومره اجر به الله درکړي لکه بغیر د روژې نه چې د اویا ځله فرض کړي وي. یو د سار مونځ چې دی وکړه، د سار دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا ځله د سار مونځ کړي وي. په روژه کې د 5 منځونه وکړل دروازې، دومره اجر به الله درکړي لکه بې د روژې نه چې د 3.5 منځونه کړي. یو ځل دی وی الف زر آ،
نو نیکی او پلس ملاویږي او چې په روژه کې د الف زر او وي نو لسو لپه او یو کې ضرب ورکه 700 نیکۍ به الله درکړي. الحمد دی وی الف لام زر الحیم زر حمد الپیدو نو 15 حرفونه دي نو په دې به تعالی الله 50 نیکۍ درکړي. 50 نیکۍ به الله درکړي بغیر د رمضان نه. او چې په رمضان کې دی وی نو یو الحمد باندې به الله 3.5 نیکۍ درکړي. 3.5 دا یو الحمد ثواب. د قرآن شریف تلاوت کوا په رمضان کې خامخا وکا که پورا قرآن تلاوت چاته ناظره نه یاده قل هو الله احد سوره اخلاص ټولو ته یاد الحمد سوره فاتحه ټولو ته یاد ده ادې تلاوت کوي زمارولو دومره اجر یو ځل سوره فاتحه دی ولستلا یو ځل سوره اخلاص دی ولست دومره اجر به الله درکړي لکه د رمضان نه بغیر چې او یا کرته سوره فاتحه لوستي وي او یا کرته سوره اخلاص لوستي وي څومره اجر دی. دا د الله رحم او د الله کرم دی زمارونو ګوره پام کوي چې د الله د رحم او د کرم نه بار نشه که د الله د رحم او د کرم نه بار شي قهر به راځي. ولې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر په دې لومبه پوړی قدم کې خود وی آمین چې دویمه پوړی باندې قدم کې خود وی آمین چې دریمه پوړی ته مبارک او خود به وی آمین. نبی علیہ السلام په دې دریمه پوړی کې ناستل چې دغه نه فارغ شو دا منبر نه صحابه ته تاسو کې د الله رسوله دا درې ځله آمین دی ولې وي آمین خو خلق الوي چې بل دعاو کې دی په آمین وي یا په خپل دعاو کې نو بیا وي آمین. نو مونږ خو ستاسو دعا نه لیدلې نه دا اورېدلې نه بل چا دعا کړې ده نو صاحب دا آمین هم ولې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی چې په لومبه پوړی مې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی وی چې د کم انسان مور او پلار دواړه جم دی وي یا یو جم دی وي دې د دې مور او پلار داسې خدمت اونکي چې ځان په جنت ته ورسوي نو الله دې تباه کړي. وی ای خلکو قد اذلکم شهر عظیم په تاسو یو ډېره لویه میاشت راغله او دا میاشت شهر مبارک د برکت میاشت د ډېر لوی خیر فیه لیلة خیر من 1000 شهر دې کې یو شپه ده چې هغه د 1000 میاشتو د عبادت نه بهتره ده او د هغې بیان به انشاءالله یو جمعه کې رمضان کې درته وکړو. بیا پکې ده چې فرض الله صیامه د دې روژې الله فرض کړي دي وجعل قیام لیله تطوعا او د شپې عبادت زیاتی مقرر کړي دي نفل او بیا ده چې فمن تطوع فيه بخصلة كان كمن ادى 70 فریضه چې چا دې کې نفل وکړل نو ثواب یې دا یو فرض دی